زمانوم فاروق علي دی. ما په انګلیش لټریچر کې ماستر کړل ملاکن یونیورسيټي نه. نن زه د هاوس اف ویسټم د طرف نه زه تاسو ته مخاطب یم او زه په فیلر باندې زه تاسو ته باس کول غواړم. فیلر اصل کې ویل کېږي ناکامي. دا ډیر تاسو وګورئ ډیرو خلکو ته دا مسله ده. ډیر خلک دا ځین انټرنل ځان ته دا خبره کوي که لیبرز دي هغه وایي مونږ ناکامه یو، که سټوډنټس دي هغه وایي مونږ ناکامه یو، که ډرایورز دي هغه وایي مونږ ناکامه یو. خو که تاسو وګورئ زما ذهن کې لکه زما ذهن کې ستاسو په ذهن کې هم ډېرې خبرې خو زما ذهن کې دا خبره ده چې دا انسان د دنیا ته کله انټر شي دی پیدا شي او دی فزیکلی سټرانګي منټلی دی سټرانګي نو اټ مینس چې دا کس ټیک دی دی فیلر نه دی د فزیکل اپیرنس ټیک دی فزیکل دی سټرانګ دی منټلی دی سټرانګ دی خو دته اوس ضرورت دی د هارډ ورک هغه هارډ ورک په دې څنګه شروع کوي نو مونږ ته هغه خپل ډایرکشن د دې ساعته پورې نه دی معلوم. مونږه صرف مونږ وایو مونږ ناکامه یو. مونږه ناکامه ځکه یو چې مونږه هارډ ورک نه کوو. نو که تاسو وګورئ دلته اوس دا پینډیمک ډیزیز راغلی دی دنیا ته 193 کنټریز چې دي هغه نیولی شو دي صفر شو افیکټ شو دي. اوس د هغې دپاره چې کوم ته چې مونږه کورونا وایرس وایو هر یو ملک دا کوشش کوي هر یو ساینټسټ دا کوشش کوي چې دا ویکسین مونږ تیار کړي. نو آیا مونږه پاکستانی یو مونږ سټوډنټس یو مونږ لم دا پکار ده چې مونږ دا ګوره چې مونږ هم دا سوچ وکړو چې دا ویکسین مونږ تیار کړو. په ټوله دنیا کې لاک ډاون دی نو د لاک ډاون مطلب دا نه دی چې مونږ په کور کې کینو او مونږ سوشل میډیا یوز کو یا مونږ یوټیوب یا مونږ فیسبوک یوز کو یا مونږ یوټیوب یوز کو او مونږ هغه په هغې باندې مونږ صرف جسټ ټایم پاس دپاره. اوس زمونږ سره که تاسو وګورئ زه به یو سینټنس ویم چې ایوری کرایسس پریزنټ اپرچونیټي. اوس دا مسلې راغلي دا مشکلات راغلي دی مونږ ته اکیډمیانې مهیا کړې دی مونږ ته آنلاین لیکچرې مهیا کړې. نو آیا مونږ له پکار ده چې مونږه د نن نه دا فیصله وکړو مونږه هارډ ورک شروع کړو او دا ویکسین مونږ تیار کړو دا مونږ ځان په دنیا کې وځلو. که چېرته مونږ نن مونږ ځان ته ووي دا ذهن کې دا خبره نشته چې مونږ دا خبره وکړو چې یاره مونږ ډل مایندډ یو. ډل مایندډ پکې څوک نشته. اکارډنګ ټو نیو ریسرچ چې په دې دنیا کې څوک ناقابله نشته. ځکه که ناقابله هغه کس ته ویلی کېږي چې دی روټۍ نه پیژني دی خپل بیډ نه پیژني دی خپل شوز نه پیژني. نو چې دغه سنس د ده کار کوي نو اټ مین چې دی ناقابله نه دی. خو مونږ ته د ډایرکشن ضرورت دی مونږ ته د هارډ ورک ضرورت دی. نو زه تاسو د سټوډنټس ته او بیا د هغو پیرنټس ته چې دا زمونږ سره یو ښه اپرچونټي ده چې دا اپرچونټي مونږ لاز نه کړو. د دې لاکډاون مطلب دا نه دی چې مونږ په کور کې ناست یو او مونږ به خپل ټایم ضایع کوو. نو مونږ له پکار ده چې مونږ آنلاین لیکچر وګورو مونږ د ټیچرز نه ته کوېسچن وکړو مونږ د سټوډنټ سره خپل ټیچرز له پکار چې د سټوډنټ سره خپل کوآپریشن وکړي. ټیچرز له دا پکار چې سټوډنټ سره سټوډنټس له پکار چې ټیچر سره او دا شیز مخ په وړاندې مونږ بوزو او مونږ اچیومنټس وکړو. که نن مونږ هارډ ورک شروع نه کړو نو دا امپاسبل ده چې مونږ خپل ګول او خپل مونږ چې کوم د فیوچر دپاره مونږ ځان تیارو مونږ به هغې ته جوړ نه شو. نو زه به یو بله خبره دا وکم که چېرته مونږ نن دا عهد وکړو او مونږ دا ډیسیژن مونږ دا فیصله وکړه چې آیا مونږ به د نن نه پس هارډ ورک په مونږ کوو نو آیا مونږ ته به ډېرې مسلې راځي مونږ ته به فاینانشل پرابلم راځي مونږ باندې به بیماریانې راځي په مونږ باندې به مختلف قسمه وباګانې راځي لکه څنګه چې کورونا وایرس دی. داسې که تاسو وګورئ په 2010 کې په مونږ باندې فلډ راغی په 2005 کې په مونږ باندې هارت کویک راغی. داسې ډېر زیات حالات داسې دا به راځي خو مونږ به د خپلې خبرې نه خوځو نو مونږ به هارډ ورک کوو. مونږ که تاسو وګورئ مسټر جابلینګ که تاسو وګورئ چې هغه اکسیډنټ وکړو د امریکا سره تعلق ساتي
او هغه ټوله باډي دغه ډیمیج شوه خو د هغه صرف دې یوې ګوتې کار کوو د دې یوې ګوتې په ذریعه چونکې په کومه کې تل صرف د دې یوې ګوتې د وجې نه هغه نن چې په نیویارک کې چې کم برج تیار شو دی ټوله دنیا کې چې هغه فیمس دی هغه مسټر جابلینګ هغه چې دی هغه تیار کړلی څنګه چې مسټر جابلینګ سره دا ټریجډي وشوه او د دغه ټریجډي د وجې نه دی په کور کې نه ناست او دی هغه خپل ایم چې دی هغه خپل سټرګل چې دی هغه د کنټینیو وساتو او هغه خپل ګول دو اچیو کو نو دغه شانتي که مونږه پیرنټس دي که زمونږه لیبرز دي که هغه سټوډنټس دي که هغه ټیچرز دي دغه شانتي کدو د دې پینډیمیک ډیزیز د کورونا وایرس د دې دا کرایسس دی که په دې کې د هر یو کس حوصله ونه بیلله او دو دغه شانتي د خپل ذهن سره عهد وکړو چې مونږه به ای به هر څه چې دی راځي به خو مونږ به د خپل ګول نه به مونږه شاته کیږو نو خو مونږ به دغه هارډ ورک کوو انشاءالله ګرانه نه ده چې پاکستان کې به په لکونو جابلینګ پیدا شي د کمینګ لیکچر پورې مالا اجازت راکړئ د الله په امان